سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن د یو بلې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د رمضان المبارک میاشت شروع ده. په دې میاشت کې د الله رب ذوالجلال رحمتونه د مسلسل تیز باران په شکل کې راوریږي. څنګه چې مسلسل تیز وریدونکي باران هر یو سیز سیرابه کوي، هر یو سیز وینځي، همدغه رنګې د الله رب ذوالجلال رحمت په هر مسلمان باندې راوریږي او هر مسلمان د دې رحمت نه سیرابه کیږي او هر مسلمان هم کوشش کوي چې زیات نه زیات خپل الله رب ذوالجلال دا راضي کی او د الله رب ذوالجلال نه سوالونه وکړي او خپل مرادونه په الله رب ذوالجلال باندې پوره کړي. لیکن بیا هم د څه وجوهاتو په بنا باندې د انسان دغه دعاګانې نه قبلیږي، دغه مرادونه نه پوره کیږي او دا مرادونه مختلف قسم کیدی شي. مراد د واده کیدی شي، مراد د اولاد کیدی شي، مراد د نوکری او روزګار کیدی شي. اوس که تاسو غواړئ چې الله رب ذوالجلال فوراً زما دعا قبول کړي، زما مراد پوره شي، نو نن مې په دې ویډیو کې داسې تسبیحات راوړي دي چې ان شاء الله العزیز د دې په برکت سره به الله رب ذوالجلال ستاسو دعاګانې قبول کړي، ستاسو مرادونه به الله رب ذوالجلال پوره کړي. دا تسبیحات په تاسو په دې طریقې سره کوئ چې 2 رکعاته نفل به وکړئ، د هغې نه بعد به یو پیره درود شریف ووایئ او د درود شریف نه بعد به دا تسبیحات یو پیره ووایئ: یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین اعثنا، یا معین المؤمنین اغنا، یا محب التوابین تب علینا. دا تسبیحات دوباره ویما: یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین اعثنا، یا معین المؤمنین اغنا، یا محب التوابین تب علینا. دا تسبیحات تاسو ووی، د دې نه بعد به خپل مراد دپاره دعا وغواړئ او بیا به په آخر کې درود شریف ووایئ. ان شاء الله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې په برکت سره ستاسو هر مراد پوره کړي، ستاسو هر دعاګانې به الله رب ذوالجلال پوره کړي.